سلامونه دوستانو، ښه وخت. دلته مې یو ډیر خوندور آش تاسو لپاره طریقه درښولې ده. د کوفتې د پخولو طریقه مې نه درښوله، په نورو ویډیوګانو کې مې ښوولې ده او دغلته صرف هغه د آش طریقه یې درښوم. نو که د تاسو په دې ډول د ما د پخلی خوښ سو، راته ولیکئ لاندې مسیجونو کې چې زه بیا تل تاسو ته په یوټیوب کې داسې لنډې ویډیوګانې جوړې کړم. لیش د ادرک او لیش هم اوږه مې ور واچوله، کورکمن، روب، په دې چمچې مې 2 چمچې ور واچوله، ډېرې نه. کاروت سیر کړم، مساله چې نه ور اچوم، چون کوفته مې ورته پخه ده. په کوفتې کې مې بیا مسالې ښه ور اچوم. یوه نیمه شنه شین شی چې وینئ دا تازه دانیا مې ریزه کړې وه، هغه ور اچوم. هغه د ګازرو سره په دې جګ 2 جګه اوبه ور سر بندوم چې اوبه یې وایشي، بیا به آش تیار آماده کړی آش ده، په قوطیانو کې خرڅیږي. هغه آش ور اچوم. شرقاً ایراني آش دی، تیار داره کړم. اوس مې دا وایشولې، پوهېږم ګازرې پکې پخې دي، کتلو ته حاجت نشته. اوس به آش ور واچوم. تیار آشونه دي. داسې لږ بندوم او وریدش چې ټول پسې پوخ سي، بیا مې وویلې. ریحان کاشان کوفته او دا مې ورته نعناع ورته په غوړو کې سره کړله. ډېرې هم مه سره کوئ، چې دا غوړي ډېر څه پکې راوګرځي، د شینوالی یې ډېر ورک نیسي. دوستانو، دا هم آش مستې مې هم ورسره راواخیستله. او دا هم آش چې ورسره مستې مې هم راخیستې دي.